على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. دمو ډېر درنې قدرمنې مېلمنې، د نن دغه پروګرام چې عرفاني طرف ارنج شوی دی د ټرایبلۍ او دامره مزدور پښلی په ډیسپلن سره بیا د توسې کیم درین لوستی چې دی د دغې ملګري کیمې خبرې توسې واورېدلې د دغې ټولو زه بیا په سټیج باندې چې کیم درونه ورمونه دي د دغې ټولو زه شکریا ادا کوم او بیا سپیشلي د توسې ځکه شکریا ادا کوم چې موږ ته هم د خبرې مکاراز کړله. ملګري دا نن په کوم حالات کې چې موږ پښتین کوم ژوند کې پښتین کوم وخت لري کې پښتین کوم د کوم حالات سره مخامخ دی دا موږ په نور تقریرونه کې ویلي دي چې په دنیا کې دوه قومونه دي. یو په دوم جنګ عظیم کې په یهودیون باندې داسې وخت راغلی و خو په هغه باندې وخت دومره نه و ویش شوی لکه څومره چې په پښتونه باندې په د نن سبا وخت کې دومره وخت به ویش شو او پښتونه دغه جنګ په خپل منځ کې شو. ملګري زه خبرې ډېرې نه درته ویژدوم خو زه دا ویایم چې نن پښتین قوم خاص کر د وزیرستان خلک چې په کیم د دغه حکومت د کومې مشکلاتو سره مخامخ کړل دغه حکومت د دې د سره چې کومه دوکهبازي وکړله دغه حکومت چې کومې ژبهجونې کړلي دغه حکومت د میش په وینې باندې د اسلام آباد او د لاهور بلډینګونه جوړ کړل دغه حکومت چې عالمي مگر یہ چکی موردیدو کیم دے دشنی ٹوپائی کے سرسٹارینا کو مٹینا بنے لگا ولی دی دا سٹارینا ندی دا دمیش پوینا کے رپشلی دی دے لگا ولی دی نان آگا جرنلون آگا کرنلون پل اولاد آگر پجرکو آگا مانگے چه دے دے دا فوجی را مرکیجی پولیسی کے یا پمیاشتا کے مرکیجی دا وزیرستان دا چه کور نسل چه دا درغام ندے وطلائی نان دا پشاور دا کور کماندر اسلام حیات نا پشتناو کا چه دا یہ دزیائی کلا کور بندائی کے ولا کے دا پچا متکر مرشو آیا دا وزیرستان مان دیا نوے دا وزیرستان خوان دیا نوے دا وزیرستان چوک نوی چه دے دے دا تے دا وین سر مخو مخشول دا تے تکلیفی سر مخو مخشول دے دے یو غام نشو بردش کولائی نیش پریش کے سر غامی را بردش کوی دا حکومتا نیش پا وزیر الفاظ سرویائی دا دے خرا ودائی فوجون چه دے نیش پا سرینا بندے دے دے دولت تحکون کروی وطن جورائی دے نیش پا وینا بندے دا تا نیش ویائی چه نن پا لاہور کے کنے تو بیلڈنگیں نہ جوڑی جی پا اسلام آباد کے دے کالونی نہ جوڑی جی دائی وحیو دا وسطا نن کا پدا ملکے دے تو سرون تنخی وخلی دا تا دا وزیرستان شکور وطا کے پا وزیرستان کے دا خال کے دا انسانونے و دا آگے تکلا پشتانی شکور وطا کے نن دا تو بچون دے بیش پوینے پری پیچے کی ماسلی جی پابنے تعلیم حاصلانی پابنے اتحاد نائی پابنے دا تگارائی بلاو دائی خدا سے دا تویایو چو وزیرستان تنانا وطلائی پخپانا مرضی ہے انواجو پخپانا مرضی نا دا دا وزیرستان دا خلق تاریخ دائی دا دا منت کرے دائی دا دا انگریز تاریخ دائی دا دا ریس تاریخ دائی چو وزیرستان کے ہر چکنے وطنی دی تو وزیرستان سے صرف وزیرستان یہ نہ دائی عزت کرائی یک دا ملک عزت کرائی رہی دا پیراخی تھائی عزت کری دو نن پا وزیرستان سے کہ ہر چک دا حکوم سر خیانت داری کی دا خیانت داریو دا پرمخ بلے دا برنونے سر علی کلاشی دا وزیرستان خلق سولگری نہیں نیز دا وزیرستان خلق ظلم برداشت کوي پوینه که مزل کی مړه د نیز د صدای راویلي چې نیز د وینه په مزل کې مزل کی مړه د صدای نه نیز ویني چې په دا توریو
خدای وایي راوسو ته وزیرستان په خلک باندې دا امر ظلم نور وکړه نور وکړه نور وکړه خو دوی د دنیا په مخ کې فریاد نه وکړو انشاءالله تعالی دا ځوانونو د پښتني د آزادۍ جنګ دغه لړاو کوي دغه ځوانان چې کوم سفیرون دي د وطن سفیرون دي انشاءالله تعالی هر هغه خلک چې په پنجابي باندې بیان دی د پنجابي د حق هوس کو د سیند د حق غاړه هوس کو انشاءالله موږ په کوم کې هغه خلک ته پلان وروایي او په کوم پسې شړي پاکستان باندې مېن خلک ته زمیايو چې نن ډېره د افسوس خبره ده چې موږ د وطن د کوم ځاخ کې خو مفادات د پنجابي دوي نن چې څوک د پښتني د حقوقو ځاخ کو هغه ګدار دی او هر هغه چې موږ نه وتی دایمو ته جهاد ترغلی دی جهاد په خپل وطن کې نه کو متمرک ترغلی دی هغه خلکو انشاءالله تعالی چې چا د پردی سره ملګرتیا وکړه دا تاریخ دی چې هغه همیشه د پوره پردی شوی دی وزیرستان د پښتني وطن د میش د ګل وطن دی مچۍ لوړې شي لار بار روړي ګلي راوړي خدای د خپل دین نه خوځوي میش دا وطن د مچۍ د ګل نه غونډه دی انشاءالله تعالی زمین ورته قربانوي خو دا وطن دا تاریخ دا ملک موږ په خپل ازادي په وینه باندې لیکي مهرباني ډېر